حسین ومظلوم حسین ته نظر د خدای په امر په کتاب کا پیروي لا اولو العمر اولو الباب کا کچوک سوال د حقیقت درځنی وکی د قرآن په آیاتونو یې ځواب کا نظر د خدای په امر په کتاب کا پیروي لول الامر الباب کا کچوک سوال د حقیقت درځنی وکی جواب نبی شعر دے دلو علی باب دے نعرہ حیدری نبی شہر دے علم علی باب دے پیشوایا نبول قاسم ابو تراب کا قرآن کی نمایا دلیل دے گدائی لما نوی لولو الباب کا فلس دیر علم پا مکر غلا ولوی ادھا ابلیس لپیروی اجتناب کرا
ترورې نن مشړه د پرېږدو کراره شپه دې ترورې نن مشړه د پرېږدو کراره شپه دې ترورې بیا سبا شړم زه بیا سبا شړم زه د ما واده دې ترورې نن مشړه بیا سبا شړم زه بیا سبا شړم زه د ما واده دې ترورې زیات مزخمونه نه کوو وزن قدان کې خو ما وزن قدان کې خو ما خلاص والا سونه نه کوو ساکینان یا بلالی ساکینان یا بلالی وطن زیر سارا دې ترورې نن مشړه د پرېږدو بیا بیا څه ګیله نه کوم دې خرابې کې در سره زه بله شپه نه کوم وشوه در باندې مانه وشوه در باندې مانه خرابه دې ترورې د کربلا ملګریو د کربلا ملګریو د شام پاکی راوستو یا سبب نوی در سره سبب نوی در سره نلی خازی راوکسو تورو خور باندې بیا چې جګړه یا شند من کلم دې شم دې من کلم دې وچې
شام په وطن وورای اجار کندې لنګ شي سکینه شنډو سرونه کچېرې شام په وطن راشي وک وربان د مخالي دربار کې واچوله سونه فریاد وکړه یا حسین کچېرې شم وطن ته راشي وایې اکنه دما پړانګه یا دربار کې واچوله سونه یا ما خود شام د چولو جار کې وک وربان ته ساکینه ما یا نو ورکې یخې قدمونه خدایا تیر وخت به بیا راشي وکنه که همیشه به یا زنځیرونه شرنګومه یا تاسو د څو ماده پرېږدو